سلامونه درنو لیدونکي، هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هېوادوالو، نن بیا هغه کورنۍ ته راغلی یم چې مخکې ما ورته مرسته راوړې وه. یو کونډه خور ده، 3 ماشومان دي. نو د نیازګل ورور په نوم د ترکیې نه 11,000 روپۍ رالېږلې. نو د دې حال له تا سره شریکولو ورسره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې خورې، ښه یې؟ ښه یم، خپله څنګه کور کې م که لرې ده؟ شکر دی. ماشومان دې ښه دي؟ ښه دي، په لاره کې لارې ده. روژې سره څنګه یې؟ بس ښه یې تېرېږي راباندې. سودا چې تاسې راوړئ په ماړې باندې تر اوسه پورې ګزاره کوو. خورجانې د نیازګل ورور په نوم باندې 11,000 روپۍ رالېږلې وه، دغه پیسې وشوه. 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10,000 11,000. هغه ورور چې دغه مرسته کړې هغې ته څه ویل غواړې؟ هغې سره دې خدای ښه وکړي، خدای دې خوشحاله کړي او خدای دې ډېر عمر ورکړي. رب العالمین دې موږ غوندې خلکو سره مرسته کوي، الله دې ډېر عمر ورکړي او الله دې ورته آباد لري او خدای دې خپله کورنۍ سرپرسته لري او الله دې هېڅکله موږ غوندې حالاتو سره نه مخ کوي. مننه، خوشحاله اوسئ. د نیازګل ورور څخه نړۍ مننه کوم چې له دې خورکۍ سره مرسته وکړو. دې باندې به اوس خپل ماشومان ته جامې او څپلۍ دا شیان به اخلي. نو هیله کوم هېوادوالو، داسې ډېر کورنۍ دي چې ستاسو مرستې ته اړتیا لري. نو که چېرې غواړئ مرسته وکړئ، نو زما د وټساپ شمېره ده 080 90 40 233.